الله سبحانه وتعالى مونږ باندې یو عظیم احسان او انعام کړی چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت کې پیدا کړیو. خوږ نبی آخري نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم د تمامو کائناتو د پاره تمامو عالمینو د پاره رحمت الله جل جلاله راستوله. یا الله جل جلاله مونږ ته د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم د اتباع حکم کړی. د انسانانو د هدایت لپاره الله سبحانه و تعالی آخري کتاب قرآن عظیم الشان نازل کو. دا عظیم کتاب تر قیامت پورې د هر انسان لپاره د هدایت ذریعہ وي چې څوک غواړي چې هدایت حاصل کړي په نیغه لاره باندې دی لاړ شي، دغه انسان دی په قرآن او په سنت باندې عمل کوي. نو قرآن عظیم الشان الله جل جلاله را نازل کو. اوس په قرآن عظیم الشان باندې به عمل څنګه کوي؟ د دې لپاره الله جل جلاله آخري نبی خوږ نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم انسانانو ته مبعوث کو. تر قیامت پورې چې څومره انسانان راځي د هغوی لپاره به خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم د الله نبی وي او د دې عظیم کتاب معلم به وي. نو خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم د دې عظیم کتاب معلم دی، استاد دی. الله جل جلاله قرآن عظیم الشان کې فرمایي د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم بارکه لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم. الله جل جلاله په تحقیق سره الله جل جلاله په مؤمنانو باندې احسان کړی چې په دوی کې یو رسول نازل کو. رسول وی اولیګلو د دوی نه یتلو علیهم آیاته. دا رسول صلی الله علیه و آله وسلم تلاوت کوي دوی ته د الله جل جلاله آیاتونه. ویزکیهم او د دې تزکیه هم کوي د ګناهونو نه، د بدو اعمالو نه، د بدو اخلاقو نه، بدو صفاتو نه د دوی تزکیه کوي. دوی پاکي د دغه بدو اعمالو، شیطانی اعمالو نه، بدو اخلاقو نه، د ګناهونو نه. او بل خبره ويعلمهم الكتاب او دوی خلق تخی کتاب د الله کتاب قرآن عظیم الشان د خلق تخی. نو قرآن عظیم الشان د الله جل جلاله کتاب دی او معلم وی، استاد وی خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو قرآن عظیم الشان باندې با انسانان د عمل کوي، خو څنګه عمل وکړي؟ په هغه طریقې سره چې کومه طریقه مونږ ته خوږ نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم ښودلې ده، په هغه طریقې سره. که یو کس وایي چې زه په قرآن باندې عمل کوم، خدای په قرآن باندې داسې عمل نه کوي چې څنګه مونږ ته خپل خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم ښودلې ده، بله طریقه باندې ځان نه طریقې وروباسي او هغسې عمل کوي، نو دغه طریقه ده بیا قابل قبول نه ده. په قرآن به سړی عمل کوي، خو څنګه به کوي؟ هغسې عمل به کوي چې څنګه نبی علیه السلام کړی، هغسې عمل به کوي چې څنګه نبی علیه السلام خپل امت ته ښودلی دی. والحکمة ويعلمهم الكتاب والحکمة. الله جل جلاله فرمایي چې دا نبی علیه السلام دوی ته ښایي کتاب او حکمت. یو خو کتاب شو د الله جل جلاله عظیم کتاب قرآن مجید، بل ورته حکمت ښایي. نو حکمت څه ته وایي؟ نو علماو او مفسرونو لیکلي دي چې حکمت دا حدیث ته وایي، سنت ته وایي. سنت ته چې کوم دی حکمت وایي، حدیث ته حکمت وایي. څومره چې مفسرین دي، محدثین دي او اوچت او جید علما دي او متقدمین علما دي، دوی ټول په دې باندې اتفاق کړی چې حکمت نه مراد سنت او احادیث مبارکه دي. نو خوږ نبی صلی الله علیه و وسلم دی امت ته حکمت ښیي، مطلب سنت او احادیث دا ورته ښیي. نو مؤمنان به عمل
په کتاب الله باندې په قرآن عظیم شان باندې به عمل کوي او په حدیث شریف باندې په حکمت باندې دواړو باندې به عمل کوي که یو سړی په یو باندې عمل کوي یو بل باندې نه کوي نو دا سړی نه کامیابیږي